السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو ګناه راڅخه سوې ده، غټه ګناه، اوس زما نکاح ته خو تاوان یې رسېدلی. محترمه، څو شیان د انسان نکاح ته تاوان رسوي. بعض شیان دی دي چې هغه موقتي ښځه پر سړی حرامېږي، بعضې دی دي چې د ابدالابد دپاره. که حرمت مساهرت رالی، یعنې سړي د خواښ سره زنا وکولی یا خواښ ته شهوت لاس واروړي، یعنې د خواښ د بدن ګرمایي په خپلو لاسو کې حس کړل او شهوت یې راپورته شو، په دې صورت کې ښځه پر حرامېږي د ابدالابد دپاره. او یا یې خپلې لور ته چې هغه تر 9 کلو یا تر 9 کلو ورزیاته وه، دغې ته یې لاس واروړي په شهوت سره. فقهای کرام وایي که سړی د شپې را کښېنستی خپلې ښځې ته لاس وروړي، نو د شهوت راپارېدلي دي، هغه یې پر لور لاس ووهه، هم باره خپله ښځه ورباندې حرامېږي. دا حرمت مساهرت دی. دغه شیان چې راسي د ابدالابد دپاره ښځه حرامېږي. او یو هغه طلاق مغلظ دی چې 3 طلاق ښځې ته ورواچي، هغه به بیا ښځه بل مېړه کوي، هغه بې طلاقوي، بیا که د ښځې خوښه وکولی شي. یو هغه د کفر کلمه چې د انسان تر خوله راووځي چې کافر سي، په هغه باندې ښځه طلاقه سوله، د دې او د ښځې په مابینځ کې جلاوالی رالی، دی کافر سو، هغه مسلمان سو. چې دی مؤمن چې ایمان دوباره راوړي، بیا به دوباره تجدید نکاح کوي، نکاح به نوې کوي. او پاته نور کبایر ګناهونه چې دي، کبایر ګناهو باندې په دې کبایر ګناهو باندې سړی له ایمانه نه وځي او نکاح ته کوم تاوان نه رسېږي. نمبر 10 شرح الحقایق صفحه 200 بحث الکبیرة لا تستخرج عن الایمان. نو محترمه په دې کې ډېر احتیاط وکړئ، ګناهونه مه کوئ. ګناهونه ایمان ته تاوان رسي، نکاح ته تاوان نه رسي. او بل محترمینو، سوالونو مو موږ جوابوو، ډېر مصروف یو، واقعیت هغه ډېر څه زه نسم در سره شریکولی. پرون مو اکسیډنټ کړی دی، مریض لرو، اوس هم په هسپتال کې دی. دعا یې ورته کوئ چې الله یې ښه کړي، پټې پټې دعا ورته کوئ، ګروپ یې مراقبوي. نو بس په هغه باوجود هم موږ د ستاسو په خدمت کې یو. الله جل جلاله دې په موږ تاسو باندې رحم وکړي. الله دې مو په ورځ قیامت د رسول الله صلی مبارک امتیانو کې راپورته کړي. نو یو د بل په حال باندې نه وي سره خبر. واقعیت داسې وخت ما میسج بیاناوه چې ډېر په تکلیف ومه، په نفر پوښتنه داسې عاجله کړې وه، لږ ګیله هم کړې وه چې ته زما میسج نه جوابوې. ما زه پر کوم خیال یم، ته پر کوم حال یې. نو چې اوس څه پله خبر وای، بیا به مال ګیله به دې نه کولی. نو ستاسو خدمت کوو، تر هر وخت یې کوو. الله دې موږ ته ژوند ستاسو په خدمت کې راکړي. والسلام علیکم ورحمت الله.